ها اوس درته د خپل دغه یو حال وامه چې په ما باندې یو ورځې څه تېر شوي نو هغه درته وامه او تاسو یې واورئ. زمونږ دا چینل سبسکرایب کې او د غنټې دا نشان ووهئ او که زمونږ ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کې او شیر یې هم کې. داسې چل شو چې زما پلار به ګوړه خرڅوله چې ګوړه به یې خرڅوله نو زه یو ورځ لړم پلار خواته زه خو م لوی یم زه به پلار مې اوبچې غونده کې پاسې نو زه د هغه په هغه سیټ کېناستم ګوړې ته چې کېناستم نو زما پلار راغی نو ما ته یې پاسه نو ما یې ولي ما زه یې خرڅوم که نه نو په دې میله چې کوم ځای باندې لګېده نو په دې کې غز نه غزونه غز به یې ورته وي نو ما ته یې په دې غز باندې ته ګوړه خرڅولی شي نو ما ورته ویې پلاره غز په ګوړه څه کوي دا خو بنیان اخلي غز په ګوړه څه کوي اوس وی نه خرڅولی شي په دې غز ما نه وی چې نه نو پاسه ګوړې نه زه ترې راپاڅېدم چې راپاڅېدم نو ما ته یې کور ته ده زه را روان شوم چې را روان شوم نو په میله کې یو سړي کټای خرڅه کړې وه په 1400 روپۍ غټه کټای وه چې خرڅه کړې وه نو هغه پیسې په جیب کې اچولي دي نو هغه تې چا ویستې چا پیسې ترې نه ویستې د خیره سره او زه چې کور ته راتلم نو ما سره یو بل کاکا ملګری شو نو هغه ته ما وویل ما دغه هلک ویني دا چې روان دی وي یا ما دې نه چا 1400 روپۍ ویستې او ویړې دي وی ورګاوي ما وی چې کټای خرڅ کړی په 1500 روپیا باندې مې ورکړی ورګې ما خو کتلی نه وي ما به بل کټای غستنه هغه سړی له ورکړي چې ها دا کټای راکا غره نه کړنی ما له خو پیسې خو ما نشمار جیب کې مې چوری چې روز کاغه ته لوټ غستې دی ولګې نو ا پیسې راواغست شماري چې وی شماري نو ما ته مې پیسې برابر دي وی یاو اوس دغه ټیم کې مونږ کلی تر نږدې شوي خو پټی دی لا نو دا هغه پیسې چې اچولې داسې په جیب کې اچولې نو پرې وغورځولې موږ دواړه جوړه را روان یو چې جوړه را روان یو زه کور ته رالم هغه کور ته لاړم مور راته ویې کېنه ډوډۍ وخوره چې زه ډوډۍ ته کېناستم نو تمبه وټکېده نو زه بیا پاڅېدم نو سکه کاکا دی ما ته وایي پیسې ما ویل څه پیسې وایي نه نه غوټه چې اوس ما جیب کې اچولې پرېوته رانه ته ورپسې ورپس شوې راواز یې اخېسته وی او ما زه خبر نه مله پیسو نه سره دا ته څه کې څه نه کې وی د خدای مسلمان ورشه چې دا وایي کې وګوره بل چا ته تاسو کوي نه نه بل چا نه کوم تا نه کوم سبا زه ولګېدم هغه ته ما خط دا شروع کړه ته ځه ما زه ډوډۍ خورم دکان ته درځم بیا به ګورو چې سوزه دکان ته راتلم که نه هغه ټول خپل خپلوانو ته ویلي چې پیسې رانه پرېوتې وه هغه واغستې خو یو خبره ته کومه چې هر کله په لار روان نو کله کله په شا هم ګورئ دا په شا کاته چې دم ښه شی دی نو دغه ټایم کې چې زه راتلم د موږ دواړه را روانو نو ما په شا باندې وکاته نو ما یو ښځه وه یو هلک و هغوی دواړه ما ولیدو چې ما ولیدو زه دکان ته لاړم له خیره سره کېناستم دی راغی بیا بېسوده دی وی پیسې راکو ما ورته وویل چې داسې چلې چې پیسې ما نه دي موندي نه مې اخیستې دي نه رسته شوی یم تا نه په دقه دواړه یو ځای را روان وو یو ځای رالو کور ته وی نه منم نه خلک چې نن راغونډ شو نو لس چل کسان نه ولاړ دي دکان مخې ته ما وایي وایي مړه که دې اخیستې نو ورې کوه دا خبره په سړي ډېره بده لګي چې اخیستې دي هم ني دا بل ته دغه ده نه وایي که نه مړه که دې اخیستې نو ورې کوه غریب دی ډینګ پلانې دی هلکه نه مې دي اخیستې که نه یاره دا چای دی جومات ته زما قسم درته کوم چې 1 روپۍ مې نه لیدلې ده او هغه وخت خو 1400 روپۍ ډېر شوي وي 1500 که نه هغې باندې خو به درانه میخه کېده صاحبه خلک را جمع دی نه قرآن مني څوک نه ما ته مې رپورټ را باندې وکوي نه زما دا خبرې څوک اوري چېرې دا دې څه وایي اړو ما لکه څوک اړو پېژني هم نه خو دغه اواز کله د هغه غاړې نه وشي کله دې مړه ورکوله خیر دی که دغه ولا کله کم دانې ولا ورکړم هلکه دا څه کوي څه نه کوي دا خو 1500 روپۍ کم دانې به ورکوم دغه دی ناڅاپه زما دې مازغو کار وکړو چېرته په هغه ځای کې شاته دې وکاته نو یو ښځه را روانه وه یو ورسره هلک و دلته به اوس ووایم هغه هلک څوک نو زه لړم ما دې ته مې ودرېږي چې لړم نو تمه مې وټکوله چې تمه مې وټکوله بابو نومې دی د اصله ډمان دي هغه راغی کوڅې ته
او سره اک نیا رااله چې نیا رااله اوسې ته ما ته مې تاسو په دې لارې باندې سره روان وي د میلې نه او موږ را روانو ما په لارې باندې تاسو مونږ نه دي وی موږ اوس یو غوټه غونډه کې مونږ هم کړه پراته ده ولا سپړ دی نه چې څه شی پکې سیب والا مې رااله شبا چې غوټه رااله اک شان غوټه چې څنګه ولا غور کړی و اک شان غوټه مال راکړه او ما غسوي ته مې دا غوټه دی واخله اوس هغه چې کوم خلک ګرال ما داس تاسو چې دا غدا نه با واس کو چې ورکه کنه کې مونږ نو دا غوټه اوس مې کم ځای نه رااله سوچ وکړئ کنه چې دا دې کور نه رااله او کنه دا زمانه دی جیب نه راوغسته زه ولګېدم هغه خپلې 1500 روپۍ کور ته وړي اما د جیب نه 500 روپۍ راواغستې او نه هغه یې مې ورکړې ما دا 500 هغه 500 ډېرې وي اوس پیسې کې چپس به کېږي او دا 500 روپۍ هغه ما ورکړي او زه خدای پاک ما باندې پرده واچوله پسې واچوله اوس دغه ټایم کې چې ما په شا کتلي دي که نه که چېرې ما په شا نه یې کتلې خو ما ته څه پته چې غوټه چا وړې ده دا 1400 روپۍ به ما تین کېدي خو خدای پاک راله پرده وساتله انو دغه شان کله کله چې راځئ په لار روان شاته هم ګورئ ها دا صرف په مخ کې مه ځئ انو درست خیال چې دا ښه شی تپوس چې درست سیز تپوس نه کوي هغه مخکې سیز په مخ کې روانې سمې نه خوري ورئ انو دا څه ما خبرې مې ته وکړي او دا په غور سره واورئ او په دې باندې ورې عمل کوئ اصل ما خبرې وکړي دا څنګه ته واګې نه غږیږي زه غږیږم نه او که نه زما خبره چې کوم دا ګوره مطلبي زما زامن نه مني او خلکو منلي دي په دې کلي کې چېرې دا خبرې خوږې دي او چې کینې ورسره نو ګنټه یې ورسره مایلوس کړو خو خفه کېږي نه ښه السلام علیکم السلام علیکم زما خوږورونو زه تاسو ته د شهسوار رضا یو ښکلی غزل وړاندې کوم چې په دې الفاظو دی هېڅ غم را سره نه و هېڅ خفګان را سره نه و او تصویر را سره و که جانان را سره نه و ډېر وی هېڅ غم را سره نه و هېڅ خفګان را سره نه و وي تصویر را سره و که جانان را سره نه و وي دا هسې خلک وایي چې سروینو ټوپۍ ډېرې وي دا هسې خلک وایي چې سروینو ټوپۍ ډېرې او زما خو ښکلې پوزه او پیزوان را سره نه و جانانه په ستا خپل غم و زما د سره نه و جانانه په ستا خپل غم و زما د سره نه و جانانه په ما ستا غم و د ځان را سره نه و چې ومه به خوشحاله نو دنیا به را سره وه ډېر خو ډېر وي چې ومه خوشحاله نو دنیا به را سره وه وي بېګا چې جړېدمه یو انسان را سره نه و وي دننه په زړګي کې به مې هر وخت شهسواره وي دننه په زړګي کې به مې هر وخت شهسواره وي بې تا به کې بل هېڅ څوک یو انسان را سره نه و باچا صاحب شهسوار رضا هغه دغه راته ووایه که نه دا خو زما خپل کار دی اغیار خو دې خبرو وکړي هغه څه په دې الفاظو ده چې دا زما خپل کار دی اغیار خو یې خبره وکړي او زه به راځم چې پلار خو یې خبره وکړي او هغه غږ نه کوي نو زه هم ځکه غلی یم وي هغه غږ نه کوي نو زه هم ځکه غلی یم وي ځان به انتظار کړم خو یار خو یې خبره وکړي او چې مو کورونو کې د پیغلو لوپټې نشته دی چې مو کورونو کې د پیغلو لوپټې نشته دی او جنډې را وشلوی سرکار خو یې خبره وکړي او خان ویل یو دانه به هم ملنګ ته نه ورکوي وی خان ویل یو دانه به هم ملنګ ته نه ورکوي او ځمکه زما د زمیندار خو یې خبره وکړي وی ریباره ورشه ورته وایه چې پیس دا ویل چې ریباره ورشه ورته وایه چې پیس دا ویل چې پلار مې هم پړلی خو دا پلار خو یې خبره وکړي اوس ته زه د منیر بنیري او غزل وړاندې کوم چې نورې تفسیرې دې په جمال نه کوم نورې تفسیرې دې په جمال نه کوم او بس دې د غانټول په زه نه حال نه کوم او ما د مینې تبه ځکه نه پرېږدي ما د مینې تبه ځکه نه پرېږدي او زه چېرته دارو نه خورم او پال نه کوم او ښکلې مې بلا پکې ځای کړي دي باچا صاحب ښکلې مې بلا پکې ځای کړي دي او زه د زړه د کور منځ کې دیوال نه کوم او خلک د نشې دپاره خیر ټولي خلک د نشې دپاره خیر ټولي او زه به د جانان دپاره سوال نه کوم او ویلې دا مونیر لیونی شوی دی ویلې دا مونیر لیونی شوی دی او زه چاله ګلونه په رومال نه کوم